د افغان پرمختیایي مؤسسې له لوري د درې هغه استنادي دیوالونو چارې بشپړې شوې چې په دغه پروژو کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې وه. یا د درې پروژې چې د خوست په علي شیر و تریزیو او نادرشاه په ولسوالیو کې بشپړې شوې چې د ګټې اخیستنې مراسم یې د نادرشاه ولسوالۍ اړوند په شمبوات سیمه کې ترسره شول. موږ کې ټول په درې ولسوالۍ کې په نادرشاه کوټ کې په علي شیر تریزی کې او هغه کې 19 میلیونه او 8 لک افغانۍ مصرف راغلی ده بدون د کاریګرو نه. د کاریګرو ځان ته 50 میلیونه روپۍ دي. د خوست ولایت مرستیال ولی دغه پروژو له تمویلونکو او تطبیق کوونکو مسؤلینو کارونه وستایل او له ولسونو یې وغوښتل چې دغه او د ورته نورو پروژو د ساتنې په برخه کې د لاس په کار شي. قوم ته بیا دا درخواست د مشرانو ته چې د خپل استنادي دیوال حفاظت په هر رنګ کې له هر ضرر نه وکړي او اډکونې مو کې لکه دا دیوال دلته جوړ شوی دا پروژه چې وه په تورکاڼي کې ده، په ګوبرک تاڼه کې ده، په افغان دوبۍ کې 2 ځایه دا ترتیب د دوی روان ده. دلته خو په خیر و عافیت سر ته ورسېد. الله دې په هغو ځایونو کې هم سر ته په خیر و عافیت ورسوي. د دغه پروژو په چارو کې د سیمې ځوانان له تیرو 3 میاشتو راهیسې په کار بوخت وو چې د پروژې تر بشپړېدو یې د کورنۍ اړتیاوې د همدې لارې پوره کولې. دغه پروژې د بیکارۍ په اړه ډېر سخت رول ولوباوه. یو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړه، یعنې په یوه غشي 2 ښکاره وشول، هم کار وشو هم بیکاري له منځه لاړه. خو ډېر کسان نور هم داسې غریب بېوزله کسان شته چې کار نشته نه لري دوی. په سیمه کې د خوست ولایت د کلو پراختیا ریاست مسؤلینو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی د انکشافي پروژو په برخه کې له همکارو مؤسسو سره اوږه پر اوږه ولاړ دي او د اړتیا په اساس به د خوست په بېلابېلو سیمو کې انکشافي پروژې تطبیق کوي. دوی زیاته کړه چې روان کال د ورښتونو او سیلابونو د دغه ولایت لوی پلونه، لارې او کرنیزې ځمکې سختې زیانمنې کړې او زیاته یې کړه چې په یاده برخه کې د مرستندویو همکارو مؤسسو سره ناستې کړي دي.